الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. د نننۍ غونډې په تالار کې د کندهار د علمي او فرهنګي ډګر ډېر درانه او معزز مشران، قدرمن استاد رشاد صاحب، ښاغلی رفیقي صاحب، مشر استاد هوتکي صاحب، زما په شمول د افغانستان د ډیرو مسلکي ژورنالیستانو ښوونکی ښاغلی افغان صاحب، ناستو ځوانانو، د رسنیو استازو، د ټولو په اجازه ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر ښه راغلاست. فرصت کم دی او مهمه خبره دا ده چې په لنډو ټکو کې هغه مسئله چې د تحلیل دپاره یا د نننۍ ورځې د موضوع پر برابر د تشریح دپاره موږ ته راکول سوې ده، ښه خبره دا ده چې هغه په لنډو ټکو کې واضح کړو. په لومړي قدم کې د ملت غږ راډیو قدرمنو مسؤلینو ته د الف څخه تر یا پورې ټولو همکارانو ته، هغه څوک چې د دغې رسنۍ بنسټ یې ایښی دی، هغه څوک چې تر اوسه پورې د دغې رسنۍ د پالنې او روزنې احساس د مسؤلیت پالي، د دوی قدرمنو مینوالو ته، اورېدونکو ته، ټولو ته د دوی د څلرمې کلیزې په ویاړ تبریکي او مبارکي ورکوو. الله جل جلاله دې وکړي چې موږ له موږ څخه وروسته نور نسلونه په کندهار کې د ملت غږ سلمه کلیزه په بریالیتوب سره ولمانځي. دا د مطبوعاتو ارزښت دی، دا په دنیا کې د رسنیو ارزښت دی چې د ټولنې اوسېدونکو ته یې د اتحاد، یووالي او د دې ترڅنګ د راټولېدنې زمینه برابره کړې. که رسنۍ نه وای، نن به په دومره لوی تعداد باندې خلک چې دلته موجود دي ډېره به سخته وای چې دا تا پر یوه سترخان باندې راټولولی په اصطلاح. د رسنیو ارزښت مخکې قدرمن رشاد صاحب، افغان صاحب، نورو قدرمنو مشرانو، استادانو بحث ورباندې وکړي. د ژورنالیزم د یو ډېر ادنا او عادي مسلکي فارغ په توګه باندې زما د ټولو درسونو، مشاهداتو او تجربو نتیجه دا ده چې ژورنالیزم، رسنۍ او مطبوعات په خپل ذات کې دا له ټولنې سره دوه اړخیزه متقابله اړیکه لري. د دې راز په څه کې دی؟ د دې راز دا دی چې رسنۍ په اول وخت کې د خپلې ټولنې ضرورتونه احساسوي، نظر هغو ضرورتونو او اړتیاوو ته بیا د خلکو عامه افکارو یا ذهنیتونو ته انعکاس ورکوي چې په نتیجه کې یې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې بدلون ایجادیږي. په ډېره عامیانه اصطلاح باندې رسنۍ په ټولنه کې د هر واکمن نظام او ادارې او د هغې ټولنې تر مابینځ د ارتباط چینل دی. دا واضح خبره ده. کوم ملتونه چې د خپلو نظامونو او ادارو څخه په فاصله کې واقع وي، د دوی مشکلات به دومره ډېر وي چې د امکان تر حده په اصطلاح باندې هغه حلېدلی نه شي. ژورنالیزم، مطبوعات، رسنۍ
د یو مسلک په توګه باندې، د یو علم په توګه باندې، د یو ارزښت په توګه باندې په ټولنه کې د بدلون دپاره، د تحول دپاره، د افکارو د ویښولو دپاره او په افکارو کې د تغییر د راوستلو دپاره بهترینه مرجع ده. دلته دوستانو ماته د دغې موضوع په ارتباط باندې د بحث وخت راکړی و چې موږ په ټولنیزه وده کې د رسنیو پر رول باندې بحث وکړو. قدرمنو، د هر علم د نګاه څخه، د هر مسلک د نګاه څخه، د هرې پوهې د نګاه څخه، د ټولنې له هر اړخ څخه چې د یوې ټولنې، د یوې جامعې د چرخ زمینه برابریږي او د پرمختګ او د تداوم زمینه یې برابریږي، دا ټولنیزه وده تر ټولنیز تکامل یا بشپړتیا پورې رسولی شي. زه بیا تکراروم، رسنۍ د یو مهم او با ارزښته څیز په توګه باندې، ژورنالیزم د یو مهم علم په توګه باندې، مطبوعات د یو مهم ارزښت په توګه باندې د ټولنې په چرخ کې او د ټولنې په تداوم کې او د ټولنې په بدلون کې او ټولنې ته د رفاه او هوساینې په راوستلو کې اساسي رول لوبوي. د رسنیو مسؤلیت د ټولنې په بدلون کې د عامه افکارو د مدیریت په حوزه کې د تحلیل وړ ده. د رسنیو تر ټولو لوړ مسؤلیت دا دی چې دا به د ټولنې عامه افکار مدیریت کوي. اوس نو دا په ما او په تا باندې اړه لري. د رسنۍ له څښتنه څخه تر مسؤله، تر ریپورټره، تر خبریاله، تر تخنیکاره، تر اورېدونکي، مطلقاً چې څوک د رسنیو په کور کې کار کوي، د دغه غټ رسالت او مسؤلیت پر اساس چې موږ ته د خبریال په توګه، د ژورنالیزم د مسلکي په توګه باندې د دې خپلې جامعې د عامه افکارو د بدلون او مدیریت چارې را د غاړې دي، دا په څه شکل باندې کوو؟ کله چې په جامعه کې د موضوع په ارتباط باندې افکار په څه شکل باندې جوړ سي، وروزل سي، طبیعي خبره ده چې د دې نتیجه به په هماغه شکل باندې. رسنۍ که خپل نور مسؤلیتونه پر لویه لار پرېږدي، د ټولو اجتماعي مسایلو په ارتباط، د خپلو ټولنیزو مسایلو په ارتباط، د خپلو اورېدونکو تر کومې ساحې چې د دوی د نشراتو پوښښ دی، تر هغه ځایه پورې د دې جامعې د اوسېدونکو د افکارو په مدیریت کې مهم رول ولوبوي، د دوی افکارو ته د ملي او دیني ارزښتونو پر بنا باندې مسائل ور داخل کړي او د دې ترڅنګ د خپلو اجتماعي مسایلو په اړه، د خپلو ملي مسایلو په اړه باندې په جامعه کې د خپلو اورېدونکو، د خپلو تعقیبونکو او د خپلو لیدونکو نظریات په مثبت شکل باندې ورغوي. دا کولی شي چې زموږ ستاسې د جامعې دغه بې بندوباره اوضاع او حالت چې موږ تاسې په بېلابېلو برخو کې د دې سره لاس و ګرېوان یو، دې ته په مثبت شکل باندې بدلون ورکړي. نن ورځ زموږ ستاسې د هر چا په جیب کې رسنۍ ده. نن ورځ موږ هر ځای رسنۍ ته رسیدګي کولی شو، یا به راډیو ته رسیدګي کوو، یا به تلویزیون ته رسیدګي کوو، یا به انټرنیټ ته رسیدګي کوو، یا به اخبار و مجلې و جریدې و کتاب ته رسیدګي کوو. هر څوک چې په دغو حوزو کې فعالیت کوي، مسؤلیت زموږ دا دی تر څو د خپلې جامعې د اوسېدونکو، د خپلو تعقیبونکو، د خپلو لوستونکو او لیدونکو افکار په صحیح شکل باندې، په سلامت شکل باندې، په قانوني شکل باندې، په مسلکي شکل باندې مدیریت کړو، تر څو د ټولنې دغه معضله چې موږ یې د افکارو د مدیریت په برخه کې لرو، رسنۍ د افکارو د مدیریت او چرخ په حالت کې لري، دا په صحیح شکل باندې، په مسلکي شکل باندې او په داسې شکل باندې لاسته راوړو چې زموږ د رسنۍ هدف لاسته راغلی وي او هم د دغې رسنۍ په چوکاټ کې هغه خپل ملي
او دینی مسؤلیت په سلامت شکل باندې ادا کړی. زه د وچ هډوکي شپېلم خو ملت مې د سلطان وي. زه د وچ هډوکي شپېلم خو ملت مې د سلطان وي. دا زما د سخن سیوری په معنا کې همایون کړي. ډېر مننه.